سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول بخیر یاستئ. اکثره ملګري دا پوښتنه کوي چې په فیوچر کې ټریډ څنګه کولی شو. حد اقل ما یوه ویډیو پرې جوړه کړې ده، خو نن به بله ویډیو پرې جوړه کړو چې مکمل تاسو ته په دې کې په هر څه باندې خبره وکړم. چینل در سره سبسکرایب کړئ. لومړی چې تاسو سره په کلم چې په سپاټ وایلیټ یا فونډینګ وایلیټ کې تاسو سره پیسې هغه فیوچر ته انتقالوئ. صحیح شو. دلته به راشئ وایلیټ ته. په وایلیټ کې تاسو سره په سپاټ برخه کې کرنسي نو دې ځای کې لیکل شوي ټرانسفر. په دغه ټرانسفر باندې به کلیک وکړئ او دلته فونډینګ دی. صحیح شو. د فونډینګ باندې به کلیک وکړئ. تاسو سره پیسې په سپاټ دلته به فیوچر انتخاب کړئ. دا وینئ فیوچر چې انتخاب کړئ دلته به تاسو سره چې کومه کرنسي هغه به ورته انتخاب کړئ. مطلب تاسو سره به یو اس ډي ټي نو دلته به تاسو ورته ولیکئ چې یا موږ $10 فیوچر کې ټریډ کړو یا د 15 کړو یا د 20 کړو. مطلب زه د 10 کوم 10 ورته لیکم 10 مې چې ورته ولیکل د کنفارم باندې کلیک کوم هغه زما پیسې چیرته راځي فیوچر ته راځي. صحیح شو. فیوچر کې دوه اپشنونه دي. یو موږ په لانګ کې کوین اخلو او بل په شارټ کې اخلو. صحیح شو. نو په لانګ کې ګوره چې کله موږ تاسو لانګ کې اخلو ګوره دا شین اپشن دی. زیاتره ملګري په دې نه پوهېږي چې لانګ کې څنګه واخلو. ګوره دلته شین اپشن بای لیکل شوی. صحیح شو. دا لانګ دی او د سیل ته چې راشي په سیل کې په شارټ باندې اخیستل کېږي په شارټ باندې. صحیح شو. دلته څو شیان ډېر زیات مهم دي. د بره سر کې یو اسولیټډ دی یو 15 ایکس دی. نو دلته به تاسو اسولیټډ باندې کلیک کړئ. دلته به کراس نه انتخابوئ. دلته به ستاسو هر وخت باید اسولیټډ وي. صحیح شو. دا کنفارم کړئ او دلته به تاسو لیوریج دی. لیوریج به تاسو ډېر نه ساتئ. صحیح شو. هر کوین کې کوم کوین کې چې څومره مطلب نه لاس 12 دغسې به ساتئ. صحیح شو. کله چې دغه تاسو وساته نو اوس غواړو موږ په بای کې واخلو. هم یې درته په سیل کې اخلم هم درته په بای کې اخلم هم درته په لانګ کې اخلم هم یې درته په شارټ کې اخلم. صحیح شو. اوس زه غواړم دا په بای کې واخلم. مطلب د دې کوین قیمت باید بره ځي او چې بره لاړ ماته ترې ګټه وشي. صحیح شو. نو دلته زه ورته لیکم چې کله د دې کوین قیمت 1.42 نه چې څومره بره لاړ نو ماته واخله. صحیح شو. دلته راځم دغه دې اپشن ته. دغه اپشن لارې موږ کولی شو فیصد چې دومره فیصده پانګه اچونه ما سره دومره فیصده ډالر دي په همدې اندازه دې ماته دغه کوین واخیستل شي. صحیح شو. نو دا به دلته داسې چرڅو مې تاسو ټاکلی شئ. دلته به لاندې راشئ ټیک پروفیټ ته او سټاپ لوز دی. دلته چې تاسو کله هم راشئ ګوره دغه زه تاسو ته وښیم. دلته موږ راځو. ټیک شو. دا سیګنال دی. صحیح شو. سیګنال کې ما درته ویلي چې دغه انټري دی. صحیح شو. په دې پرایس کې موږ کولی شو دا واخلو. صحیح شو. سیګنال دی. نو په 1.15 کې په شارټ کې په لانګ کې اوس مطلب زه بل کوین درته وښیم هغه په لانګ کې اخلو. ګوره دا کوین دی په لانګ کې اخلو. نو لانګ کې قیمت څو دی 0.12 انټري پرایس دی. انټري ګوره دلته به زه ورته لیکم چې 0.12 نه چې کله جیک شو. صحیح شو. 0.12 مطلب د دې کوین قیمت اوس دی 0.1 دې نه چې کله قیمت بره ته ماته دې ترې ګټه وشي. صحیح شو. دلته زه راځم ټیک پروفیټ کې ورکوم. پروفیټ چیرته دی ګوره دلته تاسو سیګنال دی. سیګنال کې ټریک پروفیټ چیرته ورکړل شوی دا ګورئ چې کله دغه یو ټارګېټ دوه ټارګېټ درې تاسو کوم یو ټارګېټ خوښ وي مطلب دریم ټارګېټ اکثره وخت استفاده کوئ نو دلته تاسو کولی شئ ځای کې ټارګېټ ورکړئ. صحیح شو. دلته سټاپ لوز دی. سټاپ لوز کې چې ورکولی شو دلته تاسو ګوره دلته مو لګلي سټاپ لوز ګوره دی نه دې ځای کې دا اپشن دی. نو په دې دلته څو لیکل شوي هغه به تاسو په دغه خانه کې چې دی ورکړئ. صحیح شو. او لانګ کې به تاسو دا کوین واخلئ. صحیح شو. دا یو خبره. بله چې تاسو په شارټ کې یو کوین اخلئ په شارټ کې نو په شارټ کې دلته به راشئ سیل اپشن ته. دلته اوس د دې کوین قیمت مطلب دی 0.49 دی. زه ورته یم چې د دې کوین قیمت چې کله ښکته راغی ماته ترې ګټه وشي. د څومره پیسو اخلم د دومره پیسو اخلم. صحیح ده. نو دلته ټیک پروفیټ ته هماغه ترتیب سره لکه څنګه چې په شارټ کې کېږي په لانګ کې تاسو به شارټ کړئ. بیا ځکه تاسو کولی شئ چې خپله ګټه وګورئ. صحیح شو. چې څومره ځکه ګټه ده د متصل ما بله ویډیو جوړ کړئ تاسو لیدلی شئ. نو او څنګه یو کوین سرچ کولی شو دې ځای ته چې راشئ موږ یو کوین سرچ کولی شئ. دې ځای مې کلیک وکړو. دلته سرچ ته سرچ کې تاسو کولی شئ یو کوین سرچ کړئ. مننه.